زه درته په ایمان وایم او بیا درته په ایمان وایم چې دا خلک د چا مړي او جنازې ته راشي هغه مړی که جهنم ته نه ځي خدای ولیږي ځکه چې د ټاپ دلګان پکې ولاړي د چا ښځه چې بربنډه ګرځي د ټاپ دلی شپېته کاله ما خطابت کړی دی او په ړومبۍ ورځ به مې اعلان وکړو چې دله سړی به ما پسې په مانځه نه ودرېږي ما پسې ټول عمر مونځونه طالبانو او ملیانو کړی دی خو ناټور ما پسې نه دي ملاړ شوی ایو خان ته چا ویلې دې جومات کې ولې مونځ نه کوې دې کې لږ ټایم لګي زیات ټایم لګي نو ټایم لګي کونې ورکولو ته ځي چې په جومات کې ټایم زیات لګي نو ته چېرته ځي د خر بچیه ټایم خو مغه دی که نه چې کوم په جومات کې تېر شي که نه ده تاسو وایئ په ایمان چې عاشق سړی چې معشوقې سره ناست دي هغه ټایم عاشق قیمتي ګڼي او که چې معشوقې نه جدا یي هغه قیمتي ګڼي په تاسو عاشقان نه یې روټي خلاصو په چا مین شوي نه یې که نه مینېدل همیشه په حسن کېږي په حسن خسته شی د خلق سړي خوښېږي الله وی صبغت الله ومن احسن من الله صبغه الله وی زمانه زیات خسته څوک دی وای بله ورځ مې مفتی فرید صاحب نه تپوس وکړو مفتی فرید صاحب نه مې تپوس وکړم عزیز دی چې د شپې سملمه او ما ته یو لفظ خولې ته راځي چې یا الله د خپل محبوب سره د محبوبینو او د خپل جمال په یو جلک میں الله په ژوند مشرف کا په ژوند نو ما د الله جمال په ژوند غوښتل دا جایز دي که ناجایز دي نو ما ته وایي چې د دې نه زیات جایز بل کوم شی دی د دې نه زیات جایز زما عزیزانو په خدای مین شئ او په هغه چهرې مین شئ چې په کومې چهرې په قرآن کې الله پې قسم خوړلی دی والضحا واللیل اذا سجا الله وی حبیبا ستا په دې ښایسته مخ مې دې قسمي واللیل اذا سجا او ستا په دې تورو زلفو مې دې قسمي چې په اوږو یې خورې کړي او تیاره جوړه کړي په هغه مخ او په هغه زلفو مین شئ چې په کوم مخ او په زلفو الله مین نن تاسو په څه مین یې دا پتلون سټایل پرتوګونه چې نن ښځو جوړ کړه په دې مین یې تا پرتوګ او دا ځای دی دا دې ځای ته راوستو چې وروستو دا ډولکي پکې ښکاري هلکانو پتلون دومره تنګ کړو چې هغه هم پکې وروستو دوپړی غږوي زړې ښځې خو غټې شوي که نه
نو دا چلی کړي او دا دغه دومره دومره دا ټیلټیز هغه ته دا سپینګيري ډیر ګوري مسکه تاسو وای په ایمان نال کو کہ اے چیز کا ہے کہ حقیقت ہے ایک اگر اے چیز کا ہے تو آؤ میرے منہ موتر کرو اگر اے حقیقت ہے اور صبح سے لے کر شام تک تسی دیکھتے نہیں ہو تو میرے منہ موتر کرو آج تیرے ملک سے کیا بن گئے اتنا شرمندہ ملک دنیا بھر میں نہیں ہے یہ کیا بن گئے یہ رنا تے ڈڈیا دا یہ کی کہندے ریہرسل تے وزیر بھی اسلانی نچنی جڑی ہے بڑی تیز نس پئی دا چې دغه وخت کې رونی سي او په دا خونه ورته دا مولې او منډي چې د سور بچیا ته دې د پاره چې ته پردی جنکو منډو ته خوشالېږي ته دې د پاره ته قوم دې د پاره وزیر کړي نن ستا قوم وګوره او ملک وګوره د لوږې مړ کېږي وہی بلبلو مت رو یہاں آنسو بہانا ہے منا بلبلو مت رو یہاں آنسو بہانا ہے منا پاکستان کے رہنے والوں کو ٹھپر کھانا ہے منا نن ٹیپر د سبزی دکان ته ودرېږه او پوښتنه وکړه بینډۍ وګوره بینډۍ سهار کله سبزي والا نه تپوس کوي بینډۍ په څو دي وایي جي 60 روپۍ کیلو په منډۍ کې مالدا یو وړه وړه ځان کې منډه مونږ بینډۍ نه خورو لوی لوی ټینکرې ته ډکېږي او امریکنیانو ته ځي کابل ته طالبانو ته نه ځي امریکنیانو ته ځي زما په ملک کې په ما ټیپر هم سره زر ځي مسور و دال مونږ به په بچپن کې د غریبۍ د وجې د مسورو پیتی په خول او خوړه بم نن د مسورو د دال پوښتنه وکړه د مهو دال پوښتنه وکړه د چڼو دال پوښتنه وکړه دا ملک دے یا دا وطن پرون چیز دا دا ملک صدر صاحب موہن سنگھ دے کم برج سنگھ دے بدھا کے ہاتھ باشی منموہن موہن سنگھ ما دا موہن سنگھ دی تماشیم کری دی پسند 86 کی دلی تا تلے ہوں د شیخ الهند سیمینارو دارا ترگوان دی دارا سرو د شیخ الهند سیمینارو راجیو گاندھی چې څه وخت کې د شیخ الهند سیمینار لراتلو پارلیمنت ته په فیټ موټر کې ناستو او 2 کسه ورسره گاډو 2 گاډو نن ایم پی اے صاحب سره دا څه کوي لکه حمله ونه کړی د نری او غټ تکبیر همدغه نری او غټ لی ټول ارامتوب په تاسو کې ټول ارامتوب په تاسو کې دا دې سټیج ته دا